جی د بیټک ټي وي ډیرو ګرانو قدرمندو کتونکو دا وخت مونږ په زیدا کلی کې په مین ډپه حجره کې ولاړ یو دلته کې د دې د ځای خلکو س لګي مسالې وي د هغه د ډیر زیات کمپلینټونه کړیو د هغه په بابت کې مونږ راغلی یو بیټک ټي وي راغلی دی د دې ځای گئی خلکو خبرې به تاسو سره شریکو چې د دې مسایلو په حق لا باندې سویل غواړي او دای ته دلته کې کمی مسالې دي دای مونږه په وخت باندې په سوشل میډیا او په دغه لارو باندې ګورو او دا هغه د کلی مین چوک ته چې دلته کې د ټول کلی خلک په دې باندې واړه زنانا غم خادي ټوله په دې چوک باندې دا او دلته کې د کچرې ډیر بد حال دی چې دلته کې هیڅ سیستم نشته چې د کچرې د صفایي سربيخي سیستم نشته نو د دې ځایګي خلکو سره به خبرې کوو چې یاره د دې څه مسلې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو مرزیب دی په جی پی ایس نمبر 1 زیاده کې استاد یم د بیټک ټي وي او د حمزوي دی د منوب ډیره شکریا چې دلته راتګ وکم په زیاده کې او په تاجخلو کې چې د موږ ته د دوه مین ایشو دي د وخت سره چې کتون کې کتی دي شي او چې کوم زمونږ ټي ام ای د اډمنستریشن هغه هم لیدي شي د وخت سره زمونږ د خپل اجرا د پوجرا دا چې دینو یادګار یو ځای دی چې دلته کې خلک زیرازي ناستم پاسته کیږي خو د تیر شوی سو وخت راسي دلته چې دینو د یو ډیران منظر پېښ کړي چې داغي وجه هغه چې د مونږ ټولو ته معلومه ده چې په زیاده کې د ځایونو کات ته او زوام چې د زیاده کې د ځایونو کات نه دی بلکې اډمنستریشن دی حواله سره سنجیده نه دی چې څه اقدامات والی او هغه شی چې د نو مستقل تور باندې چې د نو حل کی زما دا خواسته حکومت ته اډمنستریشن ته خپل سپیکر صاحب ته چې د دې لپاره چې د نو بندوبست وکړي شي داغي وجه دا د حمزوي دلته مونږ تاسو کته دي شي چې دلته نه بیماری خورې دي شي دلته کې انتهایی ګنده سمیل وي بهشکه چې دینو موږ سره چې دینو ټرالیم شته موږ سره ټریکټر هم شته ټي ام ای عمله هم موجود وي خودري او سلور ورځې پس چې دینو ګندګي وچتای نو هغه په پورا علاقه باندې چې دینو مطلب دلته د تیریدونکو د لپاره تیریدل مشکل شوی دی دلته کې دغه په باره کې راته وایي چې دا ترانسفارمر دلته کې د سوره وخت نه ولاړ دی یا دلته دا واړه تاسو لیدې شي چې دلته کې واړه ډیر زیات لبې کوي یو مین اجره ده او دغه د بجلو تارونه یا دغه ټول هر څه دي د دې پاک له کراته وایي د دې پاک له موږ سوزل تاسو په سوشل میډیا کې تدلی چې پوسټونه مور کړی دي چې سر ټایم هم څه قسمه چې دین هغه حادثه موږ ته مخه تراتلې شي دا تاسو د تارونه ښکاریږي د ماشومان هم تاسو کته دي چې دا اوس د دریونه پښ شي بیا نو ټول ماشومان راشي په اجرو کې لبي کوي نو څوک ټرالای سره یو طرف ته نن ختی څوک بل طرف ته نن ختی او یقینا هر ماشوم چې نو د خپل مور خپل د پاره چې نو پوره دنیا دا نو زه کاینلی دا ریکوست کوم د خپل د زړه د کومینا چې د ترانسفارمر د پاره مستقل مونږ له څه بندوبست وکړي شي د تیر شوی الیکشن نمخ کې دا فضل عدنان دلته کې راوړل دی دغه شانته پروت دی د پی ټی تقریبا دا تیر 2 کال وشو 2 کال وشو موږ سره سپیکر صاحب زموږ د مشر ولاړ دی د سره وعده کړو چې په دې له شوړه کې به تاسو ته چې د نو ترانسفارمر لګوم 200 کې وي دا اوس دلته کې پروت دی دغه شانته نور به چې د نو تاسو سره چې د نو زموږ مشر خبره کوي ډیره مننه رحیم زما غلام حبیب نوم دی مالا تاجوخیل مشر ما ما د دینه مخکې تقریبا 2 کال وشو د ترانسفارمر باره کې سپیکر صاحب ته هم دلته ریکوست کړو دی ټاپیو جی سکا چې صاحب زیرا لمنو کرو مال نو کریم را کو خدا دا ترانسفارمر مالا براو خېجو سپیکر صاحب راته دا وعده کړی و د امجد باچا په مخ کې په دې اجره کې چې جمع وا هغه بچي دا یو ترانسفارمر د شوړه کې هر ځای کې ترانسفارمر لګو تاسو حمزوي کته دي شي د لارې ته چې د دې وټ دور زیات نه دی کولاو دور زیات نه ده نیمه لار خو دنه چې د نوټرالای نیولې ده بل کده کیمرې پسترګه باندې مونږ وګورو نو در دې ځای پورې چې دنو دا ګن پروت وي خازل پرتی وي نو دې هر مسله راتلې شي گاډي راتلې شي بیا گاډي دلته کې ولاړی زنانو ته تکلیف وي بسم الله الرحمن الرحیم زمانوم جوهر زمان د زیدې کمیټې به حیثیت انچارج کار کوم او د دې اوسیدونکو ما د ټولو ناول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ د صفایي مقرره کړ چې مطلب دا عوام زموږ باره کې
خبرې کوي داسې چې هغه بهر زموږ خلاف خبرې خو کم از کم چې هغې موږ صفایي وکړو په دې موږ تاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له دا کار راکړه موږ سره د زیدي نه بلکې زه به دا ووایم چې تقریبا د چاپېرچل لپاره چې په هغې کې مارغوز او ټانکوی کډې او دا ډوډیر شاه منصور دا هم پکې شامل دي په دې کې موږ سره صرف 4 کسان 15 کسان سینټري ورکران دي په هغې کې موږ یو سینټري ورکر باندې موږ ټریکټر چلو او 4 کسان چې کوم دي نو هغه صفایي کوي کار موږ کوو صرف 4 کسان دي موږ صفایي ده تاسو دا 4 کسان کافي دي دلته کې کافي خو نه دي د غیر لپاره موږ ډیماند کړی دی صحیح ټیمو صاحب ته ما یو راپورټ لګلی و ټیمو صاحب زه په هغې باندې شکریا ادا کوم چې هغه موږ راپورټ یې مخکې کړی دی دا زیدې د زنانه خاص کر د خپلو خویندو ته به دا ریکویسټ وکړم چې مهرباني وکړئ تاسو دغه چې کوم دي بعضې زموږ خویندې داسې وي چې لکه چې لاندې به په دغه نسلي شاپر نسلي او بچ سګنی نو غره پک ناله ته به ورځي تا مهرباني وکړئ چې لکه دې ناله غاچم ګندري ډکه پرتی کسان موږ سره شته نه دورا زیات کله دی او دا په قوتو لاسو کسان نه کیږي د خلک وتا سره موږ سره د خلکو تعاون بلګدي کې د ضروري وي